عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. ابو هريره رضی الله عنه وایي چې محمد صلی الله علیه وسلم وفرمایل روژه یو ډال دی، هر کله چې ستاسو څخه یو څوک روژه ونیسي هغه باید ناوړه خبرې ونه کړي، جنگ او جګړې ونه کړي، او که څوک د هغه سپکاوی وکړي یا ورسره جنگ وکړي هغه دې ورته ووایي چې زه روژه یم.